درنو وطنوالو که چیرته د نن ورځې په جریان کې په انتخاباتي پروسه کې ناسم چلند او له قانون څخه د سرغړونې مواد ترسره شوي وي له ټولو کاندیدانو څخه د افغان ولس توقع داده چې د قانوني لارو دغه تخلفات تعقیب کړي او د شکایاتو کمیسیون لخوا ورته په وخت رسیدګي وشي. د اړوندو ادارو څخه مو توقع داده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. د افغانستان عظیم ولس په دغه ملي پروسه کې په خپل پراخ حضور سره خپل مهم مسؤلیت په ډیر شوق او میړانې ترسره کړ. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالیتوب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي. د هیواد سیاسي رهبرانو ته زما پیغام دا دی چې د جمهوریت د دوام او په هیواد کې د سیاسي ثبات د استحکام لپاره لازمه ده چې په لویه سینه د دغه ارزښتونو ساتلو لپاره په ملي روحیه عمل وکړو او په مشترک هدف راټول شو چې هغه د نظام او جمهوریت بریالیتوب دی. دلته له فرصت څخه په استفادې په طالبانو یو ځل بیا غږ کوم چې د افغان ولس غوښتنو او ارزوګانو ته چې د یو مترقي او خودکفا افغانستان درلودی دي درناوی ولري. له طالبانو څخه مو هیله دا ده چې جنګ بس کړي او سوله چې د ټول ملت غوښتنه ده د ملت دغه مقدسې غوښتنې ته سر ټیټ کړي. زموږ لخوا د سولې لپاره د خبرو اترو دروازې پرانیستې دي. له طالبانو هیله کوو چې له دغه تاریخي فرصت څخه استفاده وکړي چې نور دا مظلوم ملت تر دې زیات ونه خوږېږي. زنده باد افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، تل دې وي جمهوریت.